محمود غزنوي صاحب رحمه الله په باره کې راځي یو ورځ ماښام کور ته بیده دی خوب نه ورځي د باندې راووتې شاوخوا یې وکتل څوک نسته بیا ولاړې پرېوتې بیا خوب نه ورځي بیا یو کیسه خامخا سته ماله نن خوب ولې نه راځي بیا راووتې بیا یې د دروازه شاوخوا وکتل دورې سو څوک نه و درېیم واره بیا راووتې چې راووتې راغلې داسې څه زیات راغلی چې ویې کتل د مسجد څیر دی کشنې دیوالونه دي هغه زموږ دې سارا مسجد ته نه دي یو سړی ناست دعا کوي وایي الله محمود که بیده دی غافله دی تو خو نه غافله نعوذ بالله زما سره ظلم کېږي محمود غزنوي راغلی داسې لاس یې پر پښې شول څوک یې ځوان اوله پلانې زوی یم یا پلانۍ مې کور ول خیر خو به یې ول حضرت ستا په وزیرانو کې یو سړی راځي زما کور لره زما په کور کې شپه دی تېروي زما په بستره باندې زما د بچیانو سره ما د باندې راوباسي محمود غزنوي حیران شو چې زما په حکومت کې هم دا رقم خلک شته قرار یې ټول اوس به یې سړی ول یا اوس ناوخته دی اوس به نه اوس به تللی ده ته وویلې ول بچه هر وخت دا ترتیب جوړ شلو ما له راتللی سې دا شیشه د خوا پر کور راسه ډبره راوغورځوه که چا نه پرېښولې یا لاره نه وه بس ما وکړ 3 شپې بعد دا سړی راغلی دا چوکیدار ته ویلو محمد غزنوي د شپې چې راغلی بیا ورته وویل حضرت سړی راغلی دی محمود غزنوي توره راواخیستله چې راواخیستله روان سو هله رالی کور ته تیاره و پر بستره باندې ناولده سړی پروت دغه دی ول و پر دغه ځای باندې سر پرېږدي سر چې پرېږدي یا بیا سره وکتې ژر یې 2 رکعته نفل وکړلو محمود غزنوي بیا ورته څه ډوډۍ موډۍ شته هغه یا نسته ول بیا هم ولا د ماخستن کشنې ګولې ستا په دسترخوان کې ښه ولا هغه راواخلي هغه ګولې مولې چې وکړې به ډېر وږې و ډوډۍ یې وخوړله بیا ورته وویلې تا ما څه پوښتنه نه وکړه چې دا 2 رکعته نفل دې ولې وکړلو او دا ډوډۍ دې ولې وخوړه هغه یا نه شو ول ما دا 2 رکعته نفل په دې وکړو زه را روان سوم ما دا زما زوی کېدلی چې د بل کور ورځي بل چا کې چیرې دومره جرأت شته هغه چې ما ووایي ما یې سر پرېږدي زما زوی نه و ما شکر ادا کړ چې الحمدلله او دویمه خبره چې دا دومره زه وږی ولم دا چې په کومه ورځ تا ما ته ویل د هغې ورځ ما پر ځان ډوډۍ حرامه کړې ما دا به زه اخلم انتقام دا بدله به زه اخلم بیا به مجلس سره کوو نو زه ډېر وږی ولم دې ته څه شي وایي دې ته عدل وایي محمود غزنوي نو دا محترم جمیل صاحب فرمایي چې ډېر وخت بعد محمود غزنوي چا قبر وکړ دی جوړ روغ سالم پروت صحیح سنو غلطه حسین دا ډاکولو سومنات یې مات کړي دا یې وکړو هغه وکړلو نو دوی هلته پلرونه ډېر د انډیا هغه ورزیر کړي وو د هندوان نو ځکه دوی هغه ګروپ چې دی هغه استول دا ډاکو دا غلو دغه مسلمانانو غټ کړی دی صحیح شو پاکستان پر خپل اټم باندې غزنوي نه میرشي دی غزنوي ولې یې صحیح شو دا جبه ناولاد داستان د افغانستان دی خلک لري دی خاوره اټم به ما جوړ کړی دی ابدالي دي څه وایي غزنوي دي څه وایي بل دي څه وایي بل دي دا ټول ته پراته دي یو هم دلته نه دی ځکه هغو دې ته ماتې ورکړې ولې هغو هند پته کړی وو هغو هندوان چې دی هغه تباه کړي وو هندیان نن زما ورته د اټم بم ګورې په دا نامه کې هم ډېر لوی اثر دی هندوان چې دی هغه دوی ډېر تباه کړي وو نو بیا د ده نمبر باندې کښېر شي غزنوي نشته اټم بم شته علي دې تورې ته وګورئ افغانستان دی د فخر خاوره ده دی د غرور خاوره ده دی د برکت خاوره ده دی د لاوره خاوره ده دی د لاوره کور دی صحیح سلو اټم بم ما جوړ کړی دی نه مې ستا په پرېښی دی دا خلک پر دنیا نه کوي پر روی زمین نه کوي خو چونکې هغه تا تباه کړي و ما چې اټم بم د چا دپاره جوړ کړی دی زه چیش ور باندې کښېږدم صحیح سلو ګوره زموږ په ټول اټم باندې علامه اقبال نشته قید اعظم نشته لیاقت علي خان نشته د خیر سره نو خو معلومه شوله نو بس دې ته فخر وایي که غواړئ ځان د مهمو اسلامي معلوماتو څخه خبر کړئ د الحاج مولوي نورالدین اغا په نوم فیسبوک پاڼه خوښه او له نورو سره یې شریکه کړئ